نیت می اوکه د زړه د اخلاصا 2 رکعات واجب منځ کوم د لوی اختر سره د شپږو تکبیرونو په دې حاضر امام پسې خاص الله تعالی را محمد کعبی په شریفی په طرف کې الله اکبر دا نیت ته وکړه نو وګونو لبتم لا سوچت کې امام بم لا چت کې الله اکبر به وای نو بیا به الله اکبر وی وګونو لتا سه امام لا چت کې تکبیر تام وی غموي بیا به د نامې لاندې لا سوتړي سبحانك اللهم بتاسم وای امام بم وای نو بیا دا غینه په امام سبحانك اللهم وای نو بیا به امام وای الله اکبر تاسو بم وای الله اکبر وګونو بلا سونو ته چت کې غدا لاسونه به وګونو ته چت کې او لاس پاوی ځان کې یو شو کنه بیا به دوباره امام وی الله اکبر تاسو هم وایي لاسونه به وګونو ته چت کې بیا به ځوړن کې او بیا به په دریم ځل باندې امام بیا وی الله اکبر هغه به وګونو لاسونه چت کې تاسو هم چت کې بیا به ځوړندوي نه بیا به په دې نامه باندې لاسو تړي امام باعوذ بالله په پټه باندې وی بسم الله به وی بیا به سورته فاتحه وی او بیا به چې کوم دی هغه پسې سورته وی باقاعده یو رکعت به امامو کی چې کله امام دویم رکعت شروع ک او بیا سورته فاتحه ویل او سورته وی نو دغه وخت کې به هغه الله اکبر وی رکوع لبنزي هغه به وګونو له لاس اوچت کی الله اکبر تاسو به وای الله اکبر لاسونه به ځوړن کې بیا به غوي الله اکبر تاسو به وای الله اکبر لاسونه به ځوړن کې بیا به غوي الله اکبر تاسو به وای الله اکبر لاسونه به ځوړن کې هغه لومبي رکعت کې خو په دریم ځل الله اکبر پس لاسونه په نامه تړل کنه دلته به تړې نه ځوړن بي پس لورم ځل بغوي الله اکبر او رکوع بلار شي تاسو به رکوع لار شي